15 څپرکی په فساد کې تلف. د حامد کرزي متلقي به بیا ټاکل کېدنه هغه څه وه چې له امله یې د فساد خلاف په 2009 میلادي او 2010 میلادي کلونو کې ټول افغان حکومت پر سر واخیست. تورې پیسې لکه وریځې پر دغه هېواد راغلې او لکه باران پکې وورېدې. پیسو مینځونکو به تر 1 میلیون زیاتې پیسې په لاسي بکس کې ایښودلې او کابل ته به یې پروازونه کول چې هلته له چلبازو، مفسد تجارانو او سیاسیونو سره د معاملاتو له لارې دغه پیسې ومینځي. د افغانستان ډېرې پیسې متحده عربي امارات ته وبهېدې چې افغانانو به د فارس خلیج، عیش او نوشې ته پرته له کومې جدي پوښتنې لاسرسی مونده. په افغانستان کې هم په همدې پیسو دنګې ماڼۍ ورغېدې چې د ګوډاګیانو ماڼۍ به یې بللې. دغه ماڼۍ د کابل د ړنګو او خامو جونګړ په منځ کې د قاچاقبرانو، جنګسالارانو او نور مفسدو چارواکو لخوا ودرول شوې چې دننه په ګلابي ګرانیټو او حقي مرمرو سینګار شوي وي او د ګرمو اوبو حوضونه پکې بهېدل. د ملایانو له پلټونکو سترګو پناه پکې په تکاوي او نورو پټو ځایونو کې د شرابو ځانګړي بازارونه او میخانې هم جوړې شوې وي. د ځینو دغو ګوډاګیانو ماڼیو میاشتنۍ کرایه تر $12,000 رسېده چې د بېوزلو افغانانو لپاره دومره پیسې ډېره لویه خبره وه. د 2010 میلادي په اګست کې د افغانستان تر ټولو ستر خصوصي بانک د دروغو او متقلبو بانکي قرضونو په نوم تر $1 بلیون پورې پیسې چې د ټول هېواد د اقتصادي عاید 12مه برخه کېده له لاسه ورکړې او ټولې د فاسدو چارواکو او تجارانو جیبونو ته ولاړې. په دې سره د خلکو ترمنځ ویره زیاته شوه او عادي افغانانو د خپلو پیسو د ترلاسه کولو لپاره پر بانک هجوم وروړ. واشنګټن د جګړې په داسې حساسه دوره کې د فساد له بې کچې صعود څخه اندېښنه وښوده. د اوباما ادارې د فساد د زیاتېدو له امله خپله جنګي ستراتیژي په خطر کې ولیده، ځکه دا هغه وخت و چې امریکا افغانستان ته د خپلو نورو سرتېرو د رااستولو پرېکړه کړې وه. ظاهراً د امریکې چارواکو ژمنه وکړه چې دغه بحران به سمبال کړي او له افغان رهبرانو به په دې برخه کې حساب وغواړي. اوباما د 2009 میلادي په مارچ میاشت کې د جګړې د غځولو د پرېکړې په وینا کې وویل: غواړم په دې برخه کې سپینه خبره وکړم. موږ به پر هغه فساد سترګې پټې نه کړو چې افغانان یې پر خپل حکومت بې باوره کړي دي. هغه زیاته کړه: موږ له افغان حکومت سره پر نوي تګلاره او تړون کار کوو چې فاسد عناصر له واکه ګوښه او پر ضد یې مبارزه وکړي. څو ورځې وروسته د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن وویل: فساد لکه سرطان داسې دی او په اوږدمهال کې د طالبانو، القاعده او نورو مخالفو عناصرو د بریا اصلي دلیل دی. د 2009 میلادي په اګست کې پوځي جنرال سټانلي امسکرسټال خبرداری ورکړل چې د ځینو قدرت طلبو عناصرو شومې کړنې، پراخ اداري فساد او له قدرته ناوړه ګټه اخیستنه هغه څه دي چې افغان ملت ته یې پر خپل حکومت د باور کولو دلیل کم کړی دی. خو دا د سټیج او خطابې پر سر خبرې تر همدې ځایه محدودې وي. په عمل کې امریکې د افغان حکومت په فساد کې د غرقېدو ننداره کوله. دوی د خپلو متحدانو په نوم له ډېرو پیسو او اهریمني کسانو، سیاسون، جنګسالارانو، قاچاقبر او دفاعي قراردادیانو څخه دفاع کوله. په پای کې دوی دا ناسم قضاوت وکړ چې د افغان حکومت تهداب و او د قدرت جوړښت دومره کثیف او ناسم دی چې بیا پاکول یې ناشوني دي. د بوش ادارې غوندې د اوباما اداره هم د ځینو ترخو واقعیتونو په هضمولو کې ناکامه وه. د 2001 میلادي تر نظامي یرغل وروسته امریکې بې حسابه پیسې افغانستان ته ولېږلې او په داسې بې مسؤلیته او هوایي توګه یې مصرف کړې چې ناوړه پایلو او عواقبو ته به هیڅ واقعي تدبیر نه نیول کېده. دې کار د تقلب او درغلیو لپاره نامحدوده زمینه برابره کړه، ځکه دوی د افغانستان په نوم یو بېوزله هېواد کې په دومره سرعت او شدت پیسې مصرفولې چې د دې هېواد د هضم او جذب سیستم تر ظرفیت پورې وي. د بهرنیو چارو وزارت سلاکار د زده شویو درسونو مرکې ته وویل: ټول داسې انګیري چې فساد د افغانانو ستونزه ده او حل لاره یې موږ یو. هغه زیاتوي: د فساد بنسټیز عنصر یو شی دی، هغه پیسې دي او موږ هغه څوک یو چې پیسې ورکوو. رین کراکر چې د بوش او اوباما دواړو ادارو کې په افغانستان کې د امریکې ستر ډیپلوماټ و، وایي چې ناټو او امریکایي پوځ د مسؤلیت لپاره د قراردادونو په برخه کې فوراً او افراط هغه څه و چې په افغانستان کې د فساد، غصب او رشوت زوړي وکرل. هغه وایي چې دغه وخت په تېرېدو په افغانستان کې د فساد دومره ژور او ریښه دار شو چې امریکې ته یې محوه کول د طالبانو تر جګړې سخت تمام شول. کراکر د زده شویو درسونو مرکې ته وویل: په افغانستان کې زموږ ستره لاسته راوړنه له بده مرغه او په ناخواسته بڼه ښایي دا وي چې موږ په همدې هېواد کې د فساد زړي وکرل. دا یې دغه ناخواسته عاقبت د امریکا د ټولو هڅو اصلي مانع او خنډ بولي. امریکایانو که څه هم د فساد په برخه کې یوازې افغانانو ته ګوته نیوله، خو امریکایي چارواکو هغه په دې برخه کې ورسره شریک وو.
له 2001 میلادي راهیسې چې جګړه پیل شوه امریکایي چارواکو د خپلو ګټو د ساتلو لپاره رشوت ورکونې پرهیز او ډډه ونه کړه. مثلا CIA بعد د معلوماتو ترلاسه کولو یا وفادارۍ د پلورلو لپاره جنګسالارانو، والیانو، پارلماني غړو او حتی ځینو مذهبي رهبرانو ته پیسې ورکولې. د امریکې پوځي چارواکو او نور بنسټونو هم دا ډول ناوړه کارونه کول او د افغانستان د باثباته کولو په ګمراه او ناسم مزل کې به یې ځینو نامطلوبو اړ فاسدو اشخاصو ته قراردادونه او پیسې ورکولې. د یوه الماني چارواکي په حواله چې هغه وخت یې په افغانستان کې کار کاوه، کله چې په 2002 میلادي او 2003 میلادي کلونو کې د افغانستان د نوي اساسي قانون د تدوین په پار لویه جرګه جوړه شوه، نو د امریکې حکومت په هغو کسانو ته ځانګړي پاکټونه د پیسو بنډلونه ورکول چې د قانون جوړونې په بحث کې به یې د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې به یې د امریکې په خوښه نظر ورکاوه. نوموړي د زده شوي درسونو مرکې ته وویل هغه وخت فرضیه دا وه چې که چېرته دې خبرې د امریکا له ارزښتونو سره موافقې او موازي وای، نو ښایي ډېر احمق به وي چې پیسې او پاکټونه دې له لاسته نه وي راوړي. دغه الماني چارواکي وایي چې کله په 2015 میلادي کې د افغانستان د ملي شورا ټاکنې کېدې، نو وکیلان پوه شول چې د دوی رایې د امریکایانو لپاره د زرګونو ډالرو ارزښت لري او په بدل کې یې ښې پیسې ترې اخیستلی شي. هغه وایي خلکو به یو بل ته ویل چې مثلا دا کار ما وکړ او لاړو د امریکې سفارت پیسې راکړې، هغه به بل ورته ویل چې خیر یوسې زه هم ځم او همدا کوم. نوموړی زیاتوي یعنې دا بار له اوله کوږ ایښودل شوی و. په دې هېواد کې د ډیموکراسۍ د بنسټ ډبره په ډالرو لړل کېښودل شوه او ډیموکراسي د خلکو په ذهن کې د پیسو او ډالرو له تصویر سره مترادفه شوې وه. ډګروال کریسټوفر کولینډیا چې په افغانستان کې د امریکې د قومندانانو مشاور تیر شوی و، وایي چې تر 2006 میلادي پورې د افغانستان حکومت پر ځان بسیا چورواکي او تاراج سالار حکومت باندې بدل شو چې ځواکمنو چارواکو او مفسدونو به یې پرته له ځانګړي محدودیت او خنډه د هېواد اقتصاد جوړ کاوه. هغه وایي د وخت په تېرېدو سره دغه چورواکي دومره حاده او شدیده شوه چې د حکومت وجودي فلسفه او دنده د حکومت کولو پر ځای د همدې چورواکۍ ساتل او حفاظت شوه. کولینډیا د زده شویو درسونو مرکې ته وویل د داسې حالت رامنځته کېدل زموږ د سوچه ساده توب یا بې پروایۍ له امله و. هغه زیاته کړه چې د امریکې چارواکي د دې باریک حقیقت په درک کې ناکامه شول چې د دوی د جنگي ستراتیژۍ په مخ کې تر ټولو ستر خنډ همدا فساد و. کولینډا وویل زه غواړم اداري فساد په سرطان قیاس کړم. کوچني اداري فساد عیني لکه د پوستکي سرطان داسې وي چې که په سمه توګه کنټرول شي درملنه یې شونې ده. په لوړه کچه فساد مثلا په وزارتونو کې د کولون یا غټو کولمو د سرطان غوندې دی. دا سرطان که څه هم خطرناک دی، خو که په خپل وخت تشخیص شي، مفسدګیر او تر لاس ونیول شي، بیا علاج ناممکن نه دی. خو چورواکي یا چورسالاري بیا لا علاجه ده. چورواکي یو مرګونی سرطان دی. اداري فساد پراخېدلو ته پرېښودل د هغه حکومت مشروعیت له ګواښ سره مخ کړ چې امریکې د ثبات او ټیکاو خوبونه لیدل. داسې حکومت چې د فاسدو او راشي قاضیانو، قومندانانو او بروکراټانو په ځاله بدل شوی و، د دې لامل شو چې افغانان له ډیموکراسۍ بیزاره او د نظم او قانون لپاره د طالبانیزم خواته متمیل شي. ډیره ناوخته وه چې د امریکې پوځ په 2009 میلادي کې د خپلې نوي پاڅون ضد ستراتیژۍ په چوکاټ کې له فساد سره د مبارزې په پار لستوڼې رابډ وهل. دغې مبارزې هغه نظامي چارواکي ناهیلي کړل چې فکر یې کاوه چې هغو تر هډوکي رسېدلی او پوه شول چې د جګړې له لومړیو راهیسې فساد پیل شوی و، خو د پوځي بې پروا موضوع له امله په کمه سترګه ورته کتل شوي وه. د ملي امنیت یو پخواني کارکوونکي د زده شویو درسونو مرکې ته وویل دا هغه وخت و چې دوی لکه تازه چې د فساد د مخربو پایلو په اړه کشفیات وکړي او حیران پاتې شي. هغه زیاته کړه ځینو کسانو له اوله له فاسدو عناصرو سره د امریکې د پوځ تعامل او کړولو ناسم او مکروه بلل، خو د دوی خولې به هغه وخت وتړل کېدې. د امریکا حکومت د فساد ضد قاضیانو، مشاورانو، څېړونکو او ارزونکو یو کوچنی پوځ کابل ته واستاوه چې په دې برخه کې پلټنې او کار وکړي. هغه څه چې دغو کسانو وموندل ګنګوسونکي او حیرانوونکي وه، او هغه دا چې په افغانستان کې د فساد یوازینی اصلي لامل په دې هېواد کې د امریکې د پوځ بې کچې نامسؤلانه لګښتونه او د تولید ځنځیر و. دغو شیندلو پیسو پر ځان داسې فاسدین او راشي کسان راټول کړي وو چې لکه پر قند چې مچۍ راټولې شي. پینټاګون به هره میاشت افغان او نړیوال قراردادیانو ته د 6,000 تر 8,000 بار موټرو چې تیل
خوراکي توکي، اوبه، وسله او نور لوازم به افغانستان ته پکې لیږدېدل، پیسې ورکولې. د انتقال لګښتونه یې د اسراف انتها ته رسېدل. دغه بار موټرو به له کراچۍ او نورو بحري بندرونو څخه 900 میله واټن واهه او د خیبر له درې به افغانستان ته تر داخلېدو وروسته د طالبانو او نورو مخالفینو د سیمو له منځه تېرېدل او د امریکایانو پاشلو هډو ته به یې مالونه وړل. د دغو 300 بار موټرو له هر کاروان سره به 1500 وسلوال کسان د سکوټ په شکل تلل چې له بریدونو او حملو یې وساتي. همدارنګه د انتقال شرکتونه به پخپله د خپل امنیت لپاره جنګسالارانو، د پولیسو قمندانانو او د طالبانو مشرانو ته باج او رشوت ورکاوه چې د دوی تر حاکمیت لاندې سیمو څخه مسؤل او په خوندي توګه تیر شي. په 2010 میلادي کې د کانګرس په یو راپور کې دغه ټول سیستم د حفاظت عظیم رشوت ونومول شو چې پرې کوونکی یې د تل په څېر د امریکې ملت او مالیه ورکوونکي وو. د قضایي څانګې منشي ګریټ برټهولټ چې له 2010 میلادي څخه تر 2012 میلادي پورې په افغانستان کې له نظامیانو سره په خپله برخه کې په خدمت کې بوخت و، وایي چې یو ځل یې د امریکې د دفاع وزارت هغه 3000 قراردادیان چې د دفاع وزارت لپاره یې د 1.6 بیلیونو ډالرو په ارزښت کارونه کړي وو تحلیلول چې پوه شي دغه پیسې چا ته رسیږي. دوی دې پایله ته ورسېدل چې د دې پیسو 18% د طالبانو او نور شورشي ډلو لاسته ورځي. بیټهولډ وایي چې ځینې وخت به تر دې هم زیاتې پیسې د طالبانو لاسته ورتلې. هغه وایي موږ له ځینو پخوانیو افغان وزیرانو سره په دې اړه وغږېدو او هغوی راته وویل چې تاسو غلط شوي یئ، تر دې څو چنده زیاتې پیسې د شورشیانو جیبونو ته ورځي. دوی پر دې هم پوه شول چې د دې پیسو 15% نوره برخه د فاسدو افغان چارواکو او جرمي اتحادیو جیبونو ته ورځي. برټهولډ وایي چې دغه شمېرنې او پلټنې له داسې ترخو حقایقو ډکې وې چې هیڅ امریکایي چارواکي اورېدل نه غوښتل. هغه وایي هیڅ چا دغه بار ته اوږه نه ټیټوله. که چېرې موږ رښتیا د فساد پر ضد مبارزه غواړو نو یو څوک خو باید د دغه معضلې د حل لار ولټوي، خو هیچا هم دې ته زړه نه ښه کاوه. یو بل قضایي منشي توماس کریل وایي چې د امریکې حکومتي بنسټونه له فساد سره د مبارزې په برخه کې قاطع دریځ نه درلود او د بېلابېلو دلیلونو له امله به یې سترګې پرې پټولې. CIA نه غوښتل چې خپل متحدین او جنګسالاران د دغې مسئلې د رابرسېره کولو یا مطرح کولو له امله خوابدي کړي. پوځي چارواکو هم په دې تړاو ټول یوه خوله نه وه. کریل وایي چې دی یو ځل په کابل کې د امریکې سفارت ته ورغی چې هلته د عدلي له ډپارټمنټ سره په دې اړه وغږېږي، خو هغه وایي چې هیڅ ګټه یې ونه کړه. د زده شویو درسونو مرکې ته وویل موږ ټولو د پیسو بهېدلو لوري لیدل، خو پوښتنه دا وه چې څه وکړو او له چا مرسته وغواړو. هغه زیاته کړه په دې برخه کې به سیاسي ملاحظاتو تل خنډ جوړاوه. حتی دغو کسانو ته سپکه تنبیه او ګوتڅنډنه هم له مقاومت سره مخامخ کېده. یو ځل د اوباما په لومړۍ دوره کې امریکایي ډیپلوماتانو د فاسد افغان چارواکو نوملړ چمتو کړ او له سفارته یې وغوښتل چې دغه کسان د امریکې سفارت ته د جولای د 4 کلنیو مراسمو ته رادعوت نه کړي، خو چارواکو ونه منله. یو امریکایي چارواکي د زده شویو درسونو مرکې ته وویل له دغه لیست څخه د هر کس د ایستلو لپاره یو سیاسي علت او دلیل موجود و. په پای کې یوازې یو کس په لیست کې پاتې شو او مراسمو ته راونه بلل شو. یو لوړپوړي امریکایي ډیپلومات د زده شویو درسونو په یوه جدا او ځانګړې مرکه کې په دې اړه وویل. لنډه دا چې هغه وخت ډېره ناوخته شوی و او ټول سیستم د فساد معضلې په واسطه محاصره شوی و. د 2010 په جنوري کې د امریکې لخوا روزل شویو د فساد ضد کارکوونکو د نوي انصاري په نوم صرافۍ چاپه واچول او په لسګونو زرو اسناد یې له ځان سره یوړل. د امریکې چارواکو شک درلود چې په سیاسي کړیو پیسې تړل شبکې له نشه یي توکو څخه ترلاسه شوي تورې پیسې په نقده بڼه دوبۍ نورو ځایونو ته انتقالوي چې ویې مینځلی شي. پلټنو په ډاګه کړه چې د 2007 میلادي او 2010 میلادي کلونو ترمنځ د نوي انصاري له مرکزه تقریباً 2.88 بیلیون ډالر له هېواده د باندې استول شوي دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د هغه وخت استخباراتي مشر ډګر جنرال مایکل فلاین وایي چې د دغې چاپې به ترسره کولو کې امریکایي ځواکونو حیاتي رول ولوباوه. هغه د زده شویو درسونو یوې مرکې ته چې په 2015 کې ضبط شوې وه وویل موږ هلته لاړو او بانک مو محاصره کړ او ټوله ډیټا مو ترلاسه کړه. هغه زیاته کړه دا ډیټا او اطلاعات خورا زیات و. ما فکر وکړ په یوه ډېره ستره لاسته راوړنه وه. موږ دغه چاپه په 3 ورځو کې پلان او ترسره کړه. موږ په ډېر پټ ډول تقریباً 45 کسان د هېواد له بېلابېلو ځایونو راوستل. هغه زیاته کړه نوی انصاري ډېر زیات په فساد کې ډوب او پرته له دې چې موږ خبر واوسو زموږ پیسې پټې دي.
امریکایي چارواکو فکر کاوه چې دغه لاسته راوړنه بعد ډیر فساد چارواکیو د نیولو پیلامه وي، خو د افغانستان د جنوبي پلټنو ادارې یو ستر خنډ رامنځته کړ. فلاین وویل هیڅوک هم بندي یا تر تعقیب لاندې نشو. دغه خنډ د ارګ له خوا تغذیه کېده. تر دې چاپې څو میاشتې وروسته پلټونکو د یوې ټلیفوني اړیکې ثبت شوي غږ ترلاسه کړ چې په هغه کې د کرزي یو نږدې کس د رشوت په بدل کې د نوي انصاري د قضیې د تړلو وعده ورکړې وه. د افغانستان د قانون د پلي کولو ادارې د 2010 میلادي په جولای کې د کرزي دغه نږدې کس چې محمد زیاد صالحي نومیده زنداني کړ. په دې وخت کې کرزي شخصا مداخله وکړه، د صالحي د آزادولو امر یې وکړ او ویې ویل چې پلټونکو د خپل صلاحیت له دایرې هاخوا پښه ایښې ده. د افغانستان حکومت وروسته دغه پلټنې او تحقیقات ټول پرېښودل. په دې سره د امریکې د فاسد ضد مبارزې ضربه ولیده او د اوباما ادارې یې هم په غبرګون کې کوم اقدام ونه کړ. د عدلیې ډپارټمنټ یو کس د زده شویو درسونو مرکې ته وویل په دې برخه کې د صالحي قضیه ډیره حیاتي وه. هغه وایي چې د زنداني کېدو د ارګ ډیر توند غبرګون راوپاراوه. قضایي منشي ګریټ بریټ هیلټ په دې اړه وایي په دې برخه کې د صالحي تر قضیې وروسته شوق او لیوالتیا لا له منځه ولاړه. د بل لوري کرزي هم په دې برخه کې علاقه نه ښوده او تر دویم ځل ولسمشر کېدو وروسته یې په هیڅ صورت د امریکا لاسنیوی نه کاوه. د په افغانستان کې د امریکا د فساد ضد کړنې بهرنۍ لاسوهنه ګڼله او په دې برخه کې د زیاتو پلټنو مخه ونیوله. په پای کې ځینې امریکایي چارواکي غوسه شول او ویې ویل چې باید حساب او کتاب وشي، خو ځینو نورو بیا ویل چې باید له کرزي سره اړیکې تر دې ډېرې خرابې نه کړای شي. ډګروال کولنډیا وایي چې د اوباما ادارې ته اداري فساد د طالبانو د ضعیفولو او د افغان پوځ د ځواکمنولو په پرتله دویمه درجه هدف ښکارېده او هغه یې دومره جدي نه ګاڼه. خو د صالحي تر قضیې وروسته یوه بله داسې بدنامي پیښه شوه چې د فساد پر ضد د اوباما د ادارې ضعیفه اراده او موضوع یې نوره هم روښانه کړه. د همدغه کال په اوړي کې د نړۍ په کچه نوموتی قمارباز شیرخان فرنود په کابل کې د امریکې سفارت ته په پټه ورغی. فرنود د ماهر قمارباز ترڅنګ کابل بانک چې د افغانستان په کچه تر ټولو ستر خصوصي مالي بنسټ و، بنسټګر او مشر و. د 6 کاله وړاندې هغه مهال چې افغانستان د بانکي فعالیتونو لپاره د بیدیا حیثیت درلود کابل بانک رامنځته کړ. د کابل بانک ودې فرنود ډیر شتمن کړ تر دې چې په دوبۍ کې ماڼۍ او جایدادونه راونیول او همدارنګه د فرنود هوایي شرکت یې هم رامنځته کړ. فرنود د لاس ویګاس، لندن او ماکوا او د نړۍ د نورو سترو قمارخانو د دایمي مشتري وګړي حیثیت درلود او یو ورځ یې د واشنګټن پوسټ خبریال ته ویلي و پوهیږم هغه څه چې زه یې کوم سم کار نه دی او باید نه مې کولی، خو دا افغانستان دی. فرنود چې د امریکې سفارت ته د 2010 میلادي په جولای میاشت کې په پټ ملاقات ورغی، نو ډیر ستر او بد خبر یې له ځان سره راوړی و. د کابل بانک د بنسټګرو کوچنۍ ډلې د دغه بانک ټوله شتمني سره ویشلې وه. د فرنود په شمول او ویشل شوي سهمي ټول له بانک څخه ایستل شوي او ورکې وې. فرنود چې د بانک اصلي مؤسس و، د بانک له نورو شریکانو سره د قدرت پر سر جګړه کې ښکېل شوی و او په دې سره د دوی ترمنځ د اختلافاتو په پای کې بانک د شریکانو لخوا چپول شوی و او د سقوط د ګړنګ پر غاړه ولاړ و. هغه د امریکې سفارت ته وویل چې دای خپله غواړي دغه راز افشا کړي. د امریکې چارواکو د دغه خبر په اوریدلو ورخطا شول که چیرې دای بانک سقوط کړی وای نو د ټول افغانستان مالی سیستم چپه کېده او د خلکو پاڅون ته یې لمن وهله. کابل بانک هغه وخت د ټولو دولتي کسانو او د 250,000 پوځیانو او نورو پولیسو او حکومتي کارکوونکو د پیسو ورکوونکی بانک و. که شتمني غالبه وای نو دا په دې معنا وه چې د دغو ټولو کسانو پیسې په بانک کې وي، په اوبو لاهو شوي وي. له بل لوري د بانک سقوط سیاسي لانجو او ناندریو ته لار هواروله، ځکه د فرنود د اسنادو پر بنسټ د دغه بانک په ملیکتي جوړښت او عملیاتو کې د کرزي کورنۍ او نور لوړ رتبه مخور افغان چارواکي هم په ژوره توګه داخل و. د دغه بانک دریم ستر شریک د حمید کرزي مشر ورور محمود کرزی و، یو بل ستر شریک د جنرال قاسم فهیم خان ورور حسین فهیم و. فرنود د دغه دواړو کسانو په دې تورن کړل چې غوښتل یې له ده سره لاس یو کړي او د بانک شتمني وتښتوي. همدارنګه فرنود دا هم وویل چې دغه بانک د کرزي د بیا ټاکل کېدو لپاره $100 بلیونه په کمپاین کې لګولي دي. د امریکې د مالی وزارت یو لوړپوړي چارواکي د زده شویو درسونو مرکې ته په دې اړه وویل که موږ د داسې پیښو د شدت د اندازه کولو له آله درلودی او هغه آله له 1 څخه تر 10 درجو درلودی نو د دغې پیښې شدت 20 درجې و. هغه زیاته کړه د داسې پیښه وه چې د جاسوسۍ ناول ترې جوړېدی شو، ځکه هغه کسان چې کابل بانک یې چلاوه تر نیمې کاسې لاندې هغه کسان راوختل چې ټول هیواد یې چلاوه.
څو اونۍ وروسته فرنود او د کابل بانک اجرایوي رئیس د دندې استعفا ورکولو ته مجبور شول. رسنیو د دې بانک د پیسو ورکولو او د توان په اړه پوښتنې راولاړې کړې چې په پای کې لسګونه زره افغانانو پر بانک هجوم وروړ او د خپلو پیسو د ژغورلو هڅې یې پیل کړې. ولسمشر کرزي یو خبري کنفرانس جوړ کړ او د خلکو د ویرې د راکمولو هڅه یې وکړه. کرزي ژمنه وکړه چې مرکزي بانک ته د کابل بانک ته سپارلو وروسته به ټولو کسانو ته خپلې پیسې ورسیږي. خو د پردې تر شا حکومت په ډیر سختۍ د کرزي د ژمنې د پوره کولو لپاره نغدې پیسې را پیدا کړې. افغان چارواکو بیړني تدابیر پیل کړل او د بحران د رامولو لپاره یې د آلمان له فرانکفورټ بانک څخه 300 میلیونه ډالر افغانستان ته انتقال کړل. په لومړیو کې د اوباما حکومت د دغې رسوایۍ د پلټنو لپاره په کرزي اتکا وکړه او تر ویې غوښتل چې بانک د پیسو د بیرته پیدا کولو ترڅنګ د دې جرم مجرمینو ته سزا ورکړي او دا ثابته کړي چې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی. د امریکایي چارواکو دغه پیښه د فساد ضد مبارزې په مزل او حتی خپله په جګړه کې یو حیاتي مرحله وګڼله. یوه امریکایي لوړ رتبه چارواکي د زده شویو درسونو مرکې ته وویل یوه دنیا کارونه زموږ پر غاړه و چې ترسره یې کړو او د دې ټولو کارونو د کولو لپاره موږ د کرزي پر حکومت د ستراتیژیک ملګري په توګه متکي وو. هغه زیاته کړه کله چې د کابل بانک رسوایي ونه څېړل شوه او حساب کتاب ونه شو نو آیا نور د دې ډول هڅو او خبرو کولو بې معنا وه. زیاتره کسان د دغه کار له امله غوسه او بیزاره شول او دې احساس ځورول چې د دوی له لاسه هیڅ پوره نه دي. دغې رسوایي د امریکا حکومت هم وشرماوه ځکه امریکې د محلي سلاکارانو لښکرې کابل ته استولې وې چې هلته د بانکي چارو نظارت وکړي او په مخته وړلو کې یې مرسته ورسره وکړي. خو دوی خپله د داسې توطیې تر سیوري لاندې راغلل چې میاشتې تېرې شوې وې خو د دوی ترې ناخبره وه. که څه هم د دې توطیې ځینې علایم مخکې له مخکې ظاهر شوي وه. د 2009 میلادي په اکتوبر کې د امریکې سفارت د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ته یو ډیپلوماټیک مهربانه لیک ولیږه چې په هغه کې یې د فرنود د هوایي شرکت له لارې دوبۍ ته د ډیرو زیاتو پیسو د لیږدو خبر ورکړی و. یوه لوړپوړي امریکایي چارواکي وویل چې د امریکې استخباراتي سرچینې تر پیښې تقریبا یو کال وړاندې په کابل کې د ناقانونه فعالیتونو په اړه پوهېدي. هغه وایي د امریکې استخباراتو له کابل بانک څخه طالبان او نور جنګي ډلو ته د پیسو د لیږد په اړه اسناد ترلاسه کړي وو او دغه اسناد یې د افغانستان استخباراتو ته ورکړي وو. خو استخباراتي بنسټونه په دې اړه هیڅ اقدام ونه کړ ځکه د هغه په وینا دا د دوی تر کاري صلاحیت پورته خبره وه. د 2010 میلادي په فبروري کې افغانستان او امریکایي چارواکو په دې برخه کې د پلټنو اړتیا وروسته تر هغې احساس کړه چې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې له فرنود سره خپله ځانګړې مرکه خپره کړه. د دې مقالې په لوستلو د افغانستان د مرکزي بانک رئیس عبدالقدیر فطرت شوق وخوړ ځکه هغه څه چې په مقاله کې راغلي و د فطرت په نظر د افغانستان د بانکونو ناظرینو دومره وس او منابع نه درلودي چې داسې کار وکړي. فطرت د امریکایي د مالیې وزارت له چارواکو وغوښتل چې په دې برخه کې قضایي ارزونې او پلټنې وکړي. امریکایي چارواکو وویل چې د دې کار لپاره د کرزي اجازې او رضایت ته اړتیا لري. خو کرزي په میاشتو د مرکزي بانک له رئیس سره په دې اړه د کېناستو ډډه وکړه او ویې ویل چې مصروفیت یې زیات دی. خو کله چې کرزي له پلټنو سره موافقه وښوده هغه وخت یې ډېر ناوخته شوې وه. د زیاتو سلاکارانو پر ګومارل سربیره چې د افغانستان له مرکزي بانک سره به یې په چارو کې مرسته کوله د امریکې له سترګو د کابل بانک توطیه پټه پاتې شوې وه. د امریکې د مالیې وزارت یو بل چارواکي چې د 2010 میلادي په مني کې د افغانستان ته راغی نو له یوه داسې امریکایي قراردادي سره چې 3 کاله د افغانستان له مرکزي بانک سره کاري اړیکې لرلې ولیدل او د کابل بانک په اړه یې پوښتنه ترې وکړه. خو دواړه نه پوهېدل چې د ګړنګ پر غاړه ولاړ دي او کابل بانک له دننه څخه د زور کېدو له مزمن ګواښ سره مخ دی. نوموړي د زده شویو درسونو مرکې ته وویل موږ تقریبا 1 ساعت خبرې او مجلس وکړ. هغه زیاته کړه ما له هغه پوښتنه وکړه چې آیا کابل بانک د اتکا او باور وړ بانک دی؟ هغه راته وویل چې بالکل 10 ورځې وروسته چې خبرېدم هر څه باید اوبو لاهو شوي وه. دا زما په مسلکي ژوند کې تر ټولو ستر تاوان و. د $1 بلیون بانک د سقوط پر غاړه و. خو ماته امریکې مشاور وویل چې دا بانک د اتکا وړ بانک دی. د افغانستان د حکومت د بانک د تصاحب په اړه د بانک د ریګولیټرانو دولتي نظارت کوونکو
او د شرکت په سیاسي لحاظ د تړلیو بانکوالو ترمنځ د ناندریو او ووایه او موایه لړۍ پیل شوه. د بانک په مالي ناستو کې یو نیم وخت خبره تاوتریخوالي او لاس اچونې ته رسېده او پر یو بل به یې د پیالو او کاسو ګزارونه کول. مرکزي بانک رئیس فطرت وایي چې هغه به په خپل دفتر کې د داسې ناستو پر مهال چاته ګرم چای نه اچاوه، ځکه د دې ویره وه چې پر یو بل د جوشو چایو پیالې وار نه کړي او یو بل ونه سوځوي. د 2011 میلادي په اپریل کې فطرت پارلمان ته په خبرو کې وویل چې د کابل بانک د قرضو کچه $1 بلیون ته رسیږي. هغه وویل چې زیاتره وکیلانو او د کابینې غړو له بانک څخه داسې پیسې ترلاسه کړي چې ځینې پوښتنې راپاروي، خو د قانون د تطبیقولو بنسټونه د هغو څخه تر اوسه په دې برخه کې پلټنې نه دي کړي. نوموړي همدارنګه اعلان وکړ چې مرکزي بانک په کوښښ وکړي چې د کابل بانک د شریکانو شتمنۍ کنګل او ضبط کړي، خو هغو مافیایي کړیو چې د پیسو د کنګل کېدلو له امله تاواني کېدې غبرګون وښود او د 2 میاشتې وروسته د مرکزي بانک رئیس د خپل ژوند د ژغورنې لپاره امریکا ته وتښتېد. هغه وروسته په یوه لیک کې ولیکل افغانستان د څو مافیایي کړیو تر کنټرول لاندې سیاسونو یرغمل کړی او دوی د هغو ارزښتناکو نړیوالو مرستو په خوړلو او زبېښلو بوخت دي چې د افغان ولس د پرمختګ او بهبود لپاره ترسره کیږي. د کابل بانک تر قضیې یو کال وروسته په کابل کې د امریکې سفارت چې د کینبري لخوا رهبري کېده دغه موضوع جدي ونیوله او له کرزي یوه غوښتنه وکړه چې دغه موضوع ته لومړیتوب ورکړي. دا خبره د امریکې 3 پخوانیو چارواکو وکړه او دا یې هم وویل چې سفارت د سفیر تر بدلیدو وروسته او د کراکر ایکنبري پر ځای د 2011 میلادي په جولای کې د راین کراکر په راتګ سره دغه قضیه پرېښوده. د امریکې د مالي وزارت مخکې یاد شوي کس په دې اړه وویل دا بدلون د دې حقیقت بیان و چې د امریکې پالیسۍ څومره نازکې او بې ثباته وي. په یوه شپه کې زموږ ټوله پالیسي بدله شوه. هغه وایي چې په دې اړه د کراکر دریځ داسې و چې دغې مسئلې ته الوداع ووایي، تر خاورې یې دومره لاندې کړي چې څومره امکان لري او څوک یې د سفارت دننه د هغې د بیا رابرسېره کولو هڅه کوي د هغه چاره وکړي او پر خوله یې لاس ورکېږدي. د امریکې چارواکو او جنرال ډیوډ پیټریوس د دغه قضیې تر برتول او هیرول ځکه اړین وګڼل چې دوی افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو پرېکړه کړې وه او نه یې غوښتل د دغې قضیې له امله له کرزي سره اړیکې نورې خرابې کړي. بله دا چې کراکر او هغه همکارانو نه غوښتل چې د دغې قضیې په پلمه کولو سره کانګرس او نور نړیوال ډونران مرسته کوونکي پر کابل خپلې مرستې قطع کړي. د پیسو نړیوال صندوق یو پخوانی کارکونکي د زده شویو درسونو مرکې ته په دې اړه وویل د امریکې شاته تګ او پر کرزي د فشار کمولو له دې امله و چې د کابل په سفارت کې د رهبرۍ په اړه راز کې بدلون راغی. هغه زیاته کړه او دا بدلون هغه وخت راغی چې دغه قضیه په جدي ډول تر تعقیب لاندې وه. د زده شویو درسونو مرکې ته کراکر په اعترافیه لهجه وویل چې په افغانستان کې د جګړې اوږدونکی او سبداش کوونکی اړخ اداري فساد و، خو هغه وویل چې د کابل بانک تر قضیې مخکې هم ډیره ناوخته وه چې په افغانستان کې د اداري فساد د کامله معالجه وشي. کراکر د افغان ولسمشر حامد کرزي له هغو خبرو سره هم رضایت وښوده چې دغه فساد ته یې له لوړې زاویې کتل او بحرانیان یې تورنول. هغه وایي زه د حامد کرزي له هغو خبرو متاثر شوم چې څو ځلې زما د تصدۍ په وخت کې وکړې او هغه دا چې لویدیځ هیوادونه خصوصا امریکا چې رهبري کوي د افغانستان د اداري فساد په برخه کې ډیر ستر مسؤلیت پر غاړه لري. کله چې د کرزي د ولسمشرۍ دوره په 2014 میلادي کې پای ته ورسېده نو د هغه ځایناستي منتخب ولسمشر اشرف غني د کابل بانک قضیه یو ځل بیا رابرسېره کړه او په دې برخه کې پلټنې پیل کړې. پلټنو ومونده چې $368 میلیونه قرض لا هم د مجرمینو لخوا باندې ورکړل شوی. په پای کې فرنود په 15 کاله بند محکوم شو او په 2013 میلادي کې بګرام په زندان کې ومړ. د یو څو نورو کسانو سره هم حساب کتاب وشو. د بانک اجرایوي رئیس هم په 15 کاله زندان محکوم شو، خو دا حکم ډیر جدي عملی نشو او حکومت هر ورځ پرېښوده چې له زندان څخه ووځي او آزاد وګرځي. نور تورونو جرمي پرې کړي یا تر 1 کال کم وخت په زندان کې تیر کړ.